نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې و، ابو بکر ورسره ملګری و. فجاءت امرأة ابو لهب، د ابو لهب ښځه راله، وفي يدها فهر، تیره ګټه وسوه په لاس کې. ویل ابو بکر بلغني ان صاحبك قد يهجو علي، ویل ستا ملګری په ما پسې خبرې کوي. ستا ملګری پیغمبر اسلام ناست دی. لقد اخذ الله بصرها، الله پاک په سترګو ړنده کړل. ابو بکر هم ناستی دی او د الله نبي هم ناستی دی. ابو بکر اینی او د الله نبي نه اینی. ویل که چېرته ما دا ولیدو لأضرب فاه بفهره، ویل په دې ګټه وله دا خوله ولم. او هغه ناست دی. ستا چاچي راغلې وه اروا، تا ونه لیده د الله نبي ویل ما خو ولیدله، الله په سترګو ړنده کړه زه یې ونه لیدله ما.